د نن ورځې ډیر تازه زبردست او مهم خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ. د عبدالله مزاري تلین د کورنیو چارو وزارت وايي کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې له کابو 6 ساعته جګړې وروسته د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. عامه روغتیا وزارت وايي کابل کې د مزاري تلین پر نننیو مراسمو باندې شوی برید کې د وژل شوي شمیر 22 او د ټپیانو شمیر تر 80 کسانو اوښتی دی. طالبانو دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي او بلې کومې ډلې تر دې دمه د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ایران په تیرو 24 ساعتونو کې په ایران کې د کورونا ناروغۍ 1240 نوي پیښې ثبت شوي دي. د ایران د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې په ټوله کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4940 کسانو ته ورسید. دوی ویلي چې تر دې مده د یادې ناروغۍ له امله 140 تنه وژل شوي دي. کراچۍ د پاکستان کراچۍ ګولیمار نوي سیمه کې یو 15 پوړیزه ودانۍ ور دوو نور ودانیو رالوېدلې ده چې لږ تر لږه 13 کسان پکې وژل شوي دي او تر دې شو ډېر نور ژوبل شوي دي. په وژل شویو کې 14 ښځې او 3 ماشومان هم دي. د دې 15 پوړیزې ودانۍ څښتن غوښتل یو بل ورپوړی هم پرې جوړ کړي، خو د شپږم پوړ ودانیزې چارې روانې وې چې ودانۍ راولوېده. له پیښې وروسته سیمې ته مرستندویه ډلې رسېدلې، خو له کنډوالو څخه په بشپړه توګه مړه شوي او ټپیان لا نه دي راویستل شوي. د سند ایالات لومړی وزیر مراد علي شاه په دې پیښه کې خواشیني ښودلې ده او له اړوندو چارواکو په دې اړه وضاحت غوښتی دی. کرکټ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لومړۍ 20 ورځې لوبه کې د ډي ایل میتود پر بنسټ په 11 منډو توپیر آیرلینډ ته ماته ورکړه. آیرلینډي پاول سټرلینګ 9 منډې جوړې کړې او راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان لپاره نجیب الله زدران 42 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. حزب اسلامي طالبان ادعا کړې چې د حزب اسلامي ګڼ شمېر مطرح قومندانانو او مشهور علمي شخصیتونو ورسره بیعت اعلان کړی دی او د هر راز همکاریو ژمنه یې ورسره کړې ده. خبرپاڼه کې راغلي د حزب اسلامي دغه قومندانانو د دوی اړوند دعوت او ارشاد کمیسیون په زیار او کوښښ له اسلامي امارت سره بیعت وکړ او دوی تود هرکلی کړی دی. هرات نن جمعه د هرات ولایت ګڼو اوسیدونکو په هندوستان کې د مسلمانانو د عامه وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او د هیواد حکومت یې له بشري حقونو سرغړونې تورن کړ. یادو لاریونوالو د هندوستان په خلاف شعارونه ورکړل او دغه هیواد ملي بیرغ ته یې هم ور واچوه. په دې لاریون کې د هرات ولایت د جامع جماعت امام مجیب الرحمن انصاري په ګډون ګڼ شمېر علماو هم پوهانو ګډون کړی و. پاکستان په هرات ولایت کې د خپلې قونسلګرۍ د ویزې ورکولو څانګه د 15 ورځو لپاره تړلې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې یاده څانګه د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف تړلې ده. دغه سفارت همدارنګه زیاته کړې چې د ویزو ورکولو کار د بیا پیلولو مخکې به له افغان حکومت سره مشوره وکړي. افغان ځواکونه نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي افغانستان کې له ورکم اونۍ وروسته تیرونۍ جګړې په بیرته پیلېدو سره افغان ځواکونو او طالبانو ته ډیره خونړۍ اونۍ وه. په تیرونۍ کې د 88 افغان سرتیرو 14 ملکي وګړو او تر سلو د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې تر ټولو ډیرې خونړۍ پیښې د کندوز په ولایت کې شوي دي. اجرایه ریاست په ولسمشریزو انتخاباتو کې د عبدالله لومړی مرستیال بابر فرهمند خبر ورکړی چې د حامد کرزی او خلیلزاد په غوښتنه د دولت ساز او ثبات همپالنې ټیمونو مخکښو غړو تېر ماښام په بهرنیو چارو وزارت کې د ټاکنیزو لانجو د هوارۍ په موخه ناسته لرله خو بې پایلې پای ته ورسېده. امریکا سفیر په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید غندلی او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ویلسن پر خپل ټویټر لیکلي چې امریکا د سولې ټینګښت لپاره د افغانانو ترڅنګ ولاړه ده. په نننی برید کې 22 تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او بلې کومې ډلې هم تر دې دمه د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ترکیه په ترکیه کې له زورو زیات افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور د زندان ورځې شپې تیروي. د روان کال تر غبرګولي میاشتې 1150 تنه افغان کډوال په سړې تختونې، وژنو او د نشي توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي. په داسې حال کې چې دغه شمېر تیر کال 450 تنه ته رسېده. په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه بې ګناه پیژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي. عبدالله
اجرایه رئیس عبدالله وایي لا هم هیله مند دی چې له ټاکنو راټوکېدلې کړکېچ به هوار شي او پر همدې بنسټ له ولسمشر غني سره د ګډ کار امکان نه ردوي. عبدالله تېره شپه له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ولسمشر غني په څیر دی هم د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی لري، خو که د حل لارې موندل او د منځګړیتوب لپاره روانې هڅې وخت ته اړتیا لري، نو غوښتنه یې دا ده چې ولسمشر غني د لوړې مراسم چې ټاکل شوي راتلونکي دوشنبې ترسره شي وځنډوي. نوموړی ټینګار کوي چې د ټاکنیز بحران دواړه خواوې یعنې دی ولسمشر غني باید له تدبیر او حکمته کار واخلي. ایرانی رسنۍ ویلي په سوریه کې د ایران پخوانی سفیر حسین شیخ الاسلام او د قضایي قوې مرستیال مشر علي خلیفي د کرونا وایرس له کبله مړه شوي. همدارنګه د ایران پارلمان کې یو استازي فاطمه رهبر هم د دې وایرس له کبله بېهوښۍ کې ده. وړاندې ایراني رسنیو په سوریه کې د ایران د پخواني سفیر او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پخوانی سلاکار حسین شیخ الاسلام د مړینې خبر هم خپور کړی و چې ویل کېدل په کرونا وایرس اخته شوي و. د ایران اسلامي معارفو مدرسو په نامه سازمان د عامه اړیکو مشر احمد خسروي هم د کرونا وایرس له کبله مړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي افغان حکومت او طالبان باید د خپل منځي خبرو لپاره عملي ګامونه پیل کړي او ټولې خواوې پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی. نوموړی ټینګار کړی چې په تیرو 2 ورځو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل د منلو وړ نه دي او د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی ژر تر ژره کم کړی شي. پامپیو یوې خبري ناسته وویل هغو دوه وکړي چې امریکا له طالبانو او افغان حکومت سره لاسلیک کړي دي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدار راز وویل امریکا پر ټولو ښکیلو غاړو غږ کوي چې ګواښونه دې پرېږدي او د بندیانو پر تبادله او نورو عملي ګامونو دې خبرې پیل کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.